سلامونه او نیکی هیلې د 4000 Essential English Words Book 1 یونېټ 5 ورډ لیست په خیر راغلی. راځئ چې پنځم یونټ پیل کړو. په دې هیله چې دا ویډیو به تر پایه وګورئ او د استفادې وړ به مو وګرځي. aware باخبر پوه. I was not aware of the ringing phone. I was not aware of the ringing phone. زه د تلیفون له زنګ خبر نه وم. زه د تلیفون له زنګ خبر نه وم. badly په بده توګه. په بده توګه. He hurt his arm badly playing with friends. He hurt his arm badly playing with his friends. هغه د ملګرو سره په لوبه کې خپل بازو ټپي کړ. He hurt his arm badly playing with friends. هغه د ملګرو سره په لوبه کې خپل بازو ټپي کړ. belong منسوبېدل یا رابطه لرل. The blue suit belongs to Paul. The blue suit belongs to Paul. دا نیلی سوټ د پاول دی. سوټ یا دفتری جامې. The blue suit belongs to Paul. دا نیلی سوټ د پاول دی یا په د پورې منسوبېږي. Continue. She stood under her umbrella as the rain continued to fall. د باران په دوام سره دی تر چترۍ لاندې ودرېده. She stood under her umbrella as the rain continued to fall. د باران په دوام سره دی تر چترۍ لاندې ودرېده. error اشتباه یا غلطی. I made an error on my report, so my boss was angry. I made an error on my report, so my boss was angry. ما په راپور کې یوه اشتباه وکړه نو مشر مې په غوسه شو. I made an error on my report, so my boss was angry. Experience تجربه. Rock climbing was a fun experience. په راک باندې ختل د ساتیرۍ یوه تجربه وه. راک کاڼو ته وایي یا راک د هغو کاڼو څخه عبارت دی چې په غرونو کې وي غټ په هغو ختل د ساتیرۍ یوه تجربه وه. field میدان ساحه یا هواره ځمکه. The field of flowers looked so pretty. د ګلانو ساحه ډیره ښایسته ښکارېده. hurt زخمی کېدل یا خوږ کېدل. She hurt her leg falling down the stairs. هغې د زینو د راښکته کېدو په صورت کې لنګی ټپي کړ. دی یا هغې د زینو راښکته کېدو په صورت کې لنګی ټپي کړ. judgment فیصله یا قضاوت. It's good judgment to recycle your aluminum cans. دا یوه ښه فیصله ده چې د المونیم کوتي بیا ځلې راټول شي. دا یوه ښه فیصله ده چې د المونیم کوتي بیا ځلې راټول شي یا بیا ځلې استعمال شي. likely احتمالي
likely احتمالي I will likely stay at home and watch TV tonight. I will likely stay at home and watch TV tonight. زه به احتمالاً په کور کې پاتې شم او نن شپه به تلویزیون وګورم. زه به احتمالاً په کور کې پاتې شم او نن شپه به تلویزیون وګورم. Normal عادي It's normal for me to bath every night. It's normal for me to bath every night. دا زما لپاره عادي ده چې هر شپه حمام وکړم. Rare غیر معمولی It's rare for him to miss the flight. It's rare for him to miss his flight. دا د هغه لپاره غیر معمولی ده چې الوتنه یې له لاسه ووځي. It is rare for him to miss the flight. Relax آرام کول. The frog relaxed in the warm sun. The frog relaxed in the warm sun. چونګښې په ګرم لمر کې آرامه وه. چونګښه په ګرم لمر کې آرامه وه. دا چونګښه په ګرم لمر کې آرامه وه. Request غوښتنه کول یا درخواست کول. کوچنۍ نجلۍ د سانتا کلاس څخه د ځانګړې ډالۍ غوښتنه وکړه. The little girl requested a special gift from Santa Claus. کوچنۍ نجلۍ د سانتا کلاس څخه د ځانګړې ډالۍ د یوې ځانګړې ډالۍ غوښتنه وکړه. Reside اوسیدل استوګنه کول. To reside means to live somewhere permanently or for a long time. داسې استوګنه چې د ډیر وخت لپاره وي. My brother and his family reside in a lovely house on the beach. زما ورور او کورنۍ په ساحل کې په یو ښکلي کور کې استوګن دي. My brother and his family reside in a lovely house on the beach. زما ورور او کورنۍ په ساحل کې په یو ښکلي کور کې استوګن دي. Result نتیجه یا پایله. As a result of the rain, the men had to climb on the roof. د ټول باران په نتیجه کې سړی د بام سر ته پورته شو. د ټول باران په نتیجه کې سړی بام ته پورته شو. Roll رغړول یا توول. You must roll the ball into the pins when you ball. You must roll the ball into the pins when you ball. کله چې توپوهنه کوئ توپ باید د پینونو په طرف تاو کړئ. بیا یو رقم لوبه ده چې مخکې د بال لپاره یو رقم د بوتلو په شان شیان ایښودل کېږي هغه بیا په بال باندې ویشتل کېږي. نو you must roll the ball into the pins when you ball. کله چې توپوهنه کوئ توپ باید د پینونو په طرف تاو کړئ. Since راپدې خوا راهیسې. Since 1992 he has been driving that car. Since 1992 he has been driving that car. هغه د 1992 کال راهیسې موټر چلوي. Visible د لیدو وړ ښکاره. The moon and stars were visible in the night sky. The moon and stars were visible in the night sky. د شپې په اسمان کې سپوږمۍ او ستوري ښکارېدل. The moon and stars were visible in the night sky. د شپې په اسمان کې سپوږمۍ او ستوري ښکارېدل. Wild وحشي ځناور. Wild وحشي یا ځناور. You should be carefully around a fox because it is a wild animal.
wild وحشي. You should be careful around a fox because it is wild animal. تاسو باید د ګیدړ په خواوشا کې احتیاط وکړئ ځکه چې هغه یو وحشي حیوان دی. د پښتو ایجوکیشنل انسټیټیوټ یا انلاین اکاډمي څخه د 4000 essential English words د لومړي کتاب پنځم یونټ وړاندې شو. په راتلونکي کې به یوه کیسه وړاندې کوو. ستاسې له پاملرنې او توجه مننه. د درس په پای کې کمنټ ضرور کلیک کوئ ترڅو موږ پوه شو چې تاسو درس ترلاسه کړل. مننه. د خدای په امان.